خلیلزاد وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په تړاو غونډه ISI یا پاکستاني استخبارات جوړوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اراوند ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په تړاو راتلونکې غونډه د پاکستان سرګرې ادارې ISI لخوا جوړیږي. خلیلزاد وایي چې د ګډونوالو نوملړ هم ISI د ویزو لپاره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږلی دی. د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون سهشنبه د زمري 28 پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې ناستې سره هم نظر نه دی، نو ځکه یې د ناستې د ګډونوالو نوملړ افشا کړ. زلمی خلیلزاد په دې اړه لیکلي دي: افغانان حق لري چې د طالبانو د حکومت مخالفت وکړي، خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو تاریخ ته په پام زه باور لرم چې پاکستان خپلې پخوانۍ غلطۍ تکراروي. د افغانانو یوه ډله د بلې پر وړاندې دروي چې لا بده مرغه دا کار کول سخت نه دي. نوموړی هم دغه راز زیاتوي چې دا احتمال لري چې دا د غونډې په غبرګون کې د کابل لخوا متقابل عمل وشي او اړیکې نورې هم زیانمنې کړي، په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان ښو اړیکو ته اړتیا لري او دواړه هیوادونه باید هڅه وکړي چې دغه هدف پر لور پرمختګ وکړي او د تیرو غلطیو له تکرار ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ مشر ماریا سلطان تیره ورځ وویل چې د یو شمېر افغان سیاسي او ښځینه فعالانو د غونډې هدف د افغانستان پر وضعیت او سیمایي سولې او ثبات بحث دی او دا به د اسلام آباد د پروسې پیل هم وي. دغه ناسته د اګست پر 25 او 26 په اسلام آباد کې کیږي. سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د پاکستان په کوربه‌توب د طالبانو پر ضد د نوي نسل مشرانو، سیاسي فعالانو، د ګوندونو استازو او په دغه هیواد کې د افغان میرمنو په ګډون ناسته ترسره کیږي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې څو تنو په دې غونډه کې له ګډون سره پرېکون کړی، خو نورو دا د خبرو اترو یو فرصت ګڼلی دی.